د زمر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 9 سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دغه کتاب د برلاسی او با حکمت الله لخوا نازل شوی دی إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ای محمد مونږ دغه کتاب تاسو په حق نازل کړای دی لدې کبل ته د همغه الله بندگی وکړه د همغه لپاره د دین په خالص کولو سره الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار خبردار اوسه خالص دین د الله حق دی پاتې شول هغه کسان چې هغوی له هغه پرته نور سرپرستان نیولې دي او د خپل دغه کار دا توجیه کوي چې مونږ خو د هغوی عبادت صرف په دې خاطر کوو چې صرف هغوی مونږ الله ته ورسوي الله به په یقیني ډول د هغو په منځ کې د ټولو هغو خبرو پریکړه وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې دروغجن او د حق منکر وي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار که الله غوښتلای څوک زوی ونیسي نو خپل مخلوق نه چې چاته خوښه وای غوړه کړای به یو پاک دی هغه لدینه چې څوک د هغه زوی وي هغه الله دی ایکی یو او پر ټولو برلاسه خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار هغه اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي همغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ نه غاړي هغه لمر او سپوږمۍ په داسې شان رام کړی دي چې هر یو تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي وپوهیږي هغه برلاس او بخښونکی دی خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون همغه تاسلیون نفس نه پیدا کړی بیا همغه دی چې له هغه نفس نه د هغه جوړه پیدا کړ او همغه ستاسو لپاره له څارویو نه اته جوړې پیدا کړې هغه ستاسو د مایندو په ګیډو کې له دریو تیارو پردونه دننه تاسو ته یو په بل پسې یو بڼه درکړي همدغه الله چې دغه چارې سرته رسوي ستاسو پروردګار دی بچای د همغه ده له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسو کوم لوري ته اړول کیږي إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم
ذات الصدور که تاسې کافر شئ نو الله له تاسې نه بې نیازه دی خو هغه د خپلو بندګانو لپاره کفر نه خوښوي او که تاسې شکر وباسئ نو هغه دا ستاسې لپاره خوښوي هیڅ پیټی اخیستونکی به د کوم بل چا پیټی وانخلي په پای کې ستاسې ټولو د خپل پروردګار خواته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کوئ بېشکه هغه په هغه څه چې په سینو کې دي پوه دی وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار پر انسان چې کله کوم آفت راځي نو هغه د خپل پروردګار خواته پر رجوع کولو سره هغه بولي بیا کله چې د هغه پروردګار هغه په خپل نعمت سره سر وړي کوي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې د هغه له عمله مخکې بلنه کوله او نور د الله سیالان ګرځوي ترڅو چې د هغه له لارې نه نور خلک هم واړوي ای پیغمبره هغه ته ووایه چې لږ ورځې له خپل کفر نه خوند واخله ته په یقیني ډول دوزخ ته تلونکی أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آیا د دغه انسان کړن لار غوړه ده او که د هغه چا چې امر منونکی دی د شپې په ساعتونو کې ولاړ وي او سجدې کوي له آخرت نه ویریږي او د خپل پروردګار رحمت ته هیلهمن کیږي له دوی نه پوښتنه وکړه آیا پوهېدونکي او نه پوهېدونکي کله یو شانته کېدای شي نصیحت خو د پوهې خاوندان مني قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ای پیغمبره وایه چې ای د خدای بندگانو چې ایمان مو راوړی دی له خپل پروردګار نه وویریږئ کوم کسانو چې په دې دنیا کې نیک چلند غوړه کړی دی د هغو لپاره ښېګڼه ده او د خدای ځمکه پراخه ده صبر کوونکو ته خو به خپل اجر بې حسابه ورکړ شي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين ای پیغمبر دوی ته وایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندګي وکړم او ما ته امر شوی دی چې تر ټولو د مخه زه په خپله مسلمان یعنی امر منونکی اطاعت کوونکی شم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وایه که زه د خپل پروردګار نافرماني وکړم نو زه د یوې سترې ورځې له عذاب نه ویریږم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وای چې زه خو به د الله لپاره د دین په خالصولو سره د همغه بندګي وکړم تاسې چې له هغه پرته د هر چا بندګي کول غواړئ کوئ وای اصلي مفلسان خو همغه کسان دي چې خپل ځانونه او خپل کورنۍ د قیامت د ورځې په زیان کې واچول خو واورئ همدغه ښکاره مفلسي ده لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون پر هغه به د اور چتري له پاسه هم خوري وي او د لاندې نه هم
دا هغه عذاب دی چې له هغه نه الله خپل بندگان ویروي نو ای زما بندگانو زما له غضب نه ځان وساتئ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب د دې په خلاف کوم خلکو چې د طاغوت یعنی شیطان له بندګۍ نه ډډه وکړه او د الله خواته رجوع وکړه د هغو لپاره زیری دی نو ای پیغمبر زیری ورکړه زما هغو بندگانو ته چې خبره په غور سره اوري او د هغې د ډیر ښه اړخ پیروي کوي دا هغه خلک دي چې هغو ته الله تعالی هدایت کړی دی او هم دوی د پوهې خاوندان دي أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ای پیغمبره هغه چاته څوک نجات ورکولای شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمات تطبیق شوي وي آیا ته هغه چاته نجات ورکولای شي چې په اور کې غورځېدلی وي لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد البته کوم کسان چې خپل پروردګار نه ویریږي د هغو لپاره لوړې معنی دي د هغو پر سر نور معنی جوړ شوي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي دا د الله وعده ده الله هیڅ کله له وعدې نه تخلف نه کوي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آیات نویني چې الله له اسمانه اوبو ورولي بیا یې هغه د کاریزونو او چینو او سیندونو په شکل په ځمکه کې وبهولي بیا دغه اوبو په وسیله هغه راز کښتونه راباسي چې بیل ډولونه لري بیا هغه کښتونه په پخېدو سره وچیږي بیا یې ته ویني چې هغه ژیړ شول بیا په پای کې الله هغه په میده کولو سره بوس ګرځوي په حقیقت کې د پوهې لرونکو لپاره په دې کې یو درس دی أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آیا نو هغه څوک چې الله د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل پروردګار خواته په ورانه باندې روان دی د هغه چا په شان کې دی چې له دغه خبرو نه څه درس وانخیست تباهی ده د هغو خلکو لپاره چې زړونه د الله په نصیحت سره لا زیات سخت شول هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله ډیر غوره کلام نازل کړی دی دا یو کتاب چې د هغه ټولې برخې یو بلې ته ورته دي او مضامین پکې په وار تکرار شوي دي د هغه په اورېدلو سره د هغو خلکو د بدن په پستوکو لړزه راځي چې له خپل پروردګار نه ویریدونکي دي او بیا د هغو د جسم او د هغو د زړه په نرمېدو سره د الله د ذکر خواته میلان کوي دا د الله هدایت ده چاته چې خوښ شي په دې سره یې سمې لارې ته راولي او چاته چې الله هدایت ونکړي د هغه لپاره بیا هیڅ هدایت کوونکی نشته أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. اوس ته د هغه چا د بدحالۍ څخه اټکل کولای شي چې د قیامت په ورځ پر خپل مخ باندې د عذاب سخت گزار واخلي. دغسې ظالمانو ته خو به وویل شي چې اوس د هغې ګټې خوند وڅکئ چې تاسې کوله. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لدین مخی هم ډیرو کسانو هم دغسې د حق کلام ته د دروغو نسبتونه کړي دي. په پای کې ورباندې له داسې لوري عذاب راغی چې له هغه لوري نه د هغو ګمانه هم نشو کېدلی. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بیا الله د دنیا په ژوندانه کې د رسوایی خوند په هغو باندې وڅاکه او د آخرت عذاب خو له دې نه لا زیات سخت دی، کاشکې دوی پوهېدلی. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. مونږ په دې قرآن کې خلکو ته راز مثالونه بیان کړي دي چې دوی ګوندې پند واخلي. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. داسې قرآن چې په عربي ژبه کې دی، څه کوږوالی پکې نشته، تر څو چې دوی له ناوړه عاقبت نه په ډډه شي. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال بیانوي. یو خو هغه سړی دی چې د هغه په ملکیت کې یو شمیر بدخویه باداران برخوال دي چې هر یوې خپل لوري ته راکاږي، او بل سړی په ټوله معنا د ایکي یو بادار غلام دی. آیا د دغو دواړو حال یو شانته کېدی شي؟ ستاینه الله لره ده، بلکې ډېر خلک نه پوهېږي. إنك ميت وإنهم ميتون. ای پیغمبره، ته هم مړ کېدونکی او دوی هم مړ کېدونکي دي. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. په پای کې به تاسې ټول د خپل پروردګار حضور ته خپله دعوا وړاندې کړئ. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. له هغه چانه به غټ ظالم بل څوک وي چې پر الله دروغ وتړل او کله چې مخې ته د رښتیا خبره یعنی قرآن راغی نو هغه ته د دروغو نسبت وکړ. آیا د دغسې کافرانو لپاره په دوزخ کې استوګنځی نشته؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. کوم سړی چې رښتینولي یې راوړه او کوم کسانو چې هغه رښتینی وګاڼه هغوی له عذاب نه په څنګ کېدونکي دي. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هغو ته به د خپل پروردګار په وړاندې هر څه ورکړی شي چې هغوی هیله وکړي. دغه د نیکي کوونکو بدله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ترڅو کوم ډیر ناوړه عملونه چې هغوی کړي وو الله هغه د هغو له حسابه وغورځوي، او کوم ښه عملونه چې هغوی وکړل د هغو په لحاظ سره به هغوی ته اجر ورکړي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ای پیغمبره، آیا الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ دوی له هغه نه پرته له نورو څخه تاویروي. په داسې حال کې چې الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره کوم لارښوونکی نشته. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي
انتقام او چاته چې هغه هدایت وکړي د هغه گمراه کوونکی هم څوک نشته. آیا الله برلاسه او غچ اخیستونکی نه دی؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. که له دوی نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به په خپل ووایي چې الله. دوی ته ووایه کله چې حقیقت دا دی نو ستاسې څه ګمان دی چې که الله ماته ته زیان رسول وغواړي نو آیا ستاسې دغه معبودان چې له الله نه پرته یې بولئ ما به د هغه له رسول شوي زیان څخه وژغوري؟ یا که الله پر ما باندې مهرباني کول وغواړي نو آیا دوی به د هغه د رحمت مخنیوی وکړای شي؟ نو دوی ته ووایه چې زما لپاره همدا الله کافي دی. توکل کوونکی پر همغه توکل کوي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. دوی ته په صراحت سره ووایه چې ای زما قومه تاسو په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم. ډیر ژر به تاسو ته معلومه شي چې پر چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او چاته هغه سزا ورکول کیږي چې هیڅ کله ایسته کیدونکې نه ده. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ای پیغمبره موږ د ټولو انسانانو لپاره دغه بر حق کتاب پر تا نازل کړی دی. نو څوک چې سم لاره غوره کړي د ځان لپاره به غوره کړي او څوک چې منحرف شي د هغه د انحراف او بال به پر همغه وي. ته د هغه مسؤل نه یې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه هم دغه الله دی چې د مرګ په وخت کې ساګانې اخلي او څوک چې لا تر اوسه پورې نه دی مړ شوی د هغه روح په خوب کې قبض کوي. بیا چې هغه د مرګ فیصله په چا باندې نافذوي هغه ساتي او د نورو ساګانې تر یو ټاکلي وخت پورې بیرته لیږي. په دې کې غټې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا له هغه خدای نه پرته دوی نور سپارښت کوونکي نیولي دي؟ دوی ته ووایه آیا هغوی به شفاعت وکړي که د هغو په واک کې هیڅ هم نه وي او پوهه هم نه لري؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ووایه شفاعت په ټوله معنا د الله په واک کې دی. د اسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ مالک همغه دی. بیا د همغه لوري ته تاسې ورګرځول کیدونکي یاست. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. کله چې یوازې د الله یادونه کیږي نو پر آخرت باندې د ایمان نه لرونکو زړونه په درنېدو شي او کله چې له هغه پرته د نورو یادونه کیږي نو په ناڅاپي ډول هغوی له خوښۍ نه غوړېږي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
و خدایا د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکې په پټ او ښکاره باندې پوهېدونکې همدا ته به د خپلو بندګانو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. کله دغه ظالمانو سره د ځمکې ټوله شتمني هم وي او همدومره نوره هم، نو دوی به د قیامت له ناوړه عذاب نه د خلاصون لپاره په فدیه کې د هر څه ورکولو لپاره چمتو شي. هلته به د الله لخوا د هغو مخې ته هغه څه راشي چې هغوی هیڅکله د هغه فکر نه دی کړی. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هلته به د خپلې ګټې ټولې ناوړه نتیجې هغو ته څرګندې شي او همغه شی به ورباندې مسلط شي چې دوی ورپورې مسخرې کولې. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. دغه انسان چې کله ستونزې ورته ورسیږي نو موږ بولي او کله چې موږ د یو خپل لوري نه د نعمت په ورکولو سره نازو نو وایي چې دا خو ماته د علم پر اساس راکړل شوی دي. نه بلکې دا ازمویښت دی خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهیږي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. دغه خبره له دوی نه مخکې تیر شو خلکو هم کړې ده خو چې هغوی ګټل هغه د هغوی هیڅ په درد نه خوړل بیا هغوی د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وزغملې. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. او له دغه خلکو نه هم چې څوک ظالمان دي هغوی به ډیر ژر د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وګالي. نو دوی ته د دوی د بدو عملونو سزا ورسېده. دوی زموږ عاجزونکي نه دي. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. او آیا دوی ته معلومه نه ده چې د الله چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي؟ په دې کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ای پیغمبره هغو بندگانو ته می ووایه کوم کسانو چې پر خپلو ځانونو باندې تیری کړی دی د الله له رحمت نه مه ناهیلي کیږئ. په یقیني ډول الله ټولې ګناوې بخي هغه خو بخښونکی مهربان دی. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. راوګرځئ د خپل پروردګار خواته او امر منونکي شئ د هغه مخکې له دې نه چې پر تاسې عذاب راشي او بیا له هیڅ لوري نه درته مرسته ونشي رسېدلی. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. او د خپل پروردګار د لیږل شوي کتاب د ډیره غوره اړخ مطابقت غوره کړئ مخکې له دې نه چې پر تاسې ناڅاپي عذاب راشي او تاسې خبر هم ونه اوسئ. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. دا سینه چې وروسته څوک وایي چې افسوس ما پر هغه تقصیر چې ما د الله په شان کې وکړ، بلکې برعکس زه خو په ملنډو وهونکو کې شامل وم. یا وایي کاش کې الله ما ته هدایت کړی وای نو زه به هم له پرهیزګارانو څخه وم. یا د عذاب په لیدلو سره وایي کاش کې ما ته یو بل فرصت په لاس راشي او زه هم د ښه عمل له کوونکو څخه شم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. او په هغه وخت کې ورته دا جواب ورکړای شي ولې نه تا ته زما آیاتونه راغلي وو بیا تا هغه دروغ وګڼل او تکبر دې وکړ او ته له کافرانو څخه وې. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نن چې کوم کسانو پر خدای دروغ تړلي دي د قیامت په ورځ به ته هغوی ووینې چې مخونه به یې تور وي. آیا په دوزخ کې د تکبر کوونکو لپاره ځای نشته؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لدې برعکس کوم کسانو چې دلته پرهیزګاري کړې ده د هغو د بریالیتوب د اسباب الاعمال به الله هغوی ته نجات ورکړي. هغوی ته به نه څه آفت ورسیږي او نه به هغوی غمجن وي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله د هر شي هستونکی دی او همغه د هر شي ساتونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. د زمکې او اسمانونو د خزانو کلیګانې له همغه سره دي او کوم کسان چې د الله په آیاتونو باندې کافران کیږي همغوی په زیان کې غورځېدونکي دي. د زمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 19مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 4 آیت څخه اوري. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ای پیغمبره دوی ته ووایه نو ای جاهلانو تاسو له الله نه پرته د کوم بل چا د بندګۍ کولو لپاره ماته وایاست. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دا خبره باید ته هغو ته په ډاګه څرګنده وکړې ځکه چې تا ته او له تا نه مخکې تیر شو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحی لیږل شوی ده چې که تا شرک وکړ نو ستا عمل به بابیزه یعنی ضایع شي او ته به په زیان کې لوېدلی اوسې. له دې کبله ای پیغمبره ته یوازې د الله بندګي وکړه او له شکر کوونکو بندګانو څخه شه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دوی هغه چې د الله قدر ونکړ لکه څنګه چې د هغه د قدر کولو حق دی. د هغه کامل قدرت خود داسې دی چې د قیامت په ورځ به ټول ځمکه د هغه په قبضه کې وي او اسمانونه به د هغه په ښي بلا کیف لاس کې نغښتل شوي وي. پاک او لوړ دی هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. او په هغه ورځ به په سوریان شپېلۍ کې پوکړای شي او هغه ټول چې په اسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي پرته له هغو چې الله د هغو ژوند غواړي
بیا به یو بل شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول را پاڅېږي ګوري به وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون زمکه به د خپل پروردګار په نور سره ځلانده شي د عملنامو کتاب به کېښودل شي پیغمبران او ټول شاهدان به را حاضر کړای شي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله وکړای شي او پر هغو به هیڅ ظلم نه وي ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون او هر چاته به هر څه عمل چې کړی و د هغه پوره بشپړه بدله ورکړی شي خلک چې هر څه کوي الله پرې ښه پوهیږي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين دغه فیصله وروسته هغه کسان چې کافر شوي وو ډله به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانستل شي او د هغه ساتونکي به هغو ته ووایي چې آیا تاسې ته ستاسې له خپلو خلکو نه داسې پیغمبران نه وو راغلي چې هغو تاسې ته ستاسې د پروردګار آیتونه اورولي وي او تاسې له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسې دغه ورځ هم ووینئ هغوی به ځواب ورکړي هو راغلي وو خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شوه قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين دوی ته به وویل شي ننوځئ د دوزخ په دروازو کې دلته اوس ستاسې همیشنۍ استوګنه ده ډېر بد استوګنځای دی دا د متکبرانو لپاره وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين او کوم کسانو چې د خپل پروردګار له نافرمانی نه ډډه کوله هغوی به ډلې د جنت خواته بوتل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي او د هغه دروازې به لا د مخه پرانستل شوي وي نو د هغه منتظمین به هغو ته ووایي چې سلام دې وي پر تاسې ډېر ښه اوسېدلی پاک یې ننوځئ په دې کې د تل لپاره وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين او هغوی به ووایي شکر دی د هغه خدای چې له موږ سره یې خپله وعده رښتینې کړه او موږ یې د ځمکې وارثان وګرځولو اوس چې موږ په جنت کې هر چیرته وغواړو خپل ځای جوړولی شو نو ډېر ښه اجر دی د عمل کوونکو لپاره وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين او ته به وګورې چې په رښتیا د عرش چار پیره حلقه جوړې شوې د خپل پروردګار ثنا ویونکې او پاکي بیانوونکې به وي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله صادره کړی شي او غږ به وشي ثنا ستاینه د عالمیانو د پروردګار لپاره